د لوګر ولایت بزګران وایي د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي که د زراعت ریاست ورسره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخه کې مرستې وکړي نو حاصلات یې تر دې هم زیاتېدلی شي چې بیا به د بزګر لپاره هم یو څه ګټه پاتې شي. د دوی په خبره اوس یوازې دومره کوي چې خپل کړي مصارف پوره او د ځان لپاره غله پیدا کړي. د الله فضل دی، شکر الحمدلله. سږ کال مو د غنمو حاصلات ښه دي، مرض یې هم نه و کړی. دا د هر بزګر تر زحمت پورې اړه لري چې حاصلات یې باید څنګه وي، خو سږ کال یې مرض نه و کړی. تیر کال بیا د سرخي په نامه یو مرض دی، هغه وهلی و. سږ کال یې هم په ځینو ځایونو کې مرض کړی و، خو ډیر کم و. د لوګر د کرنې ریاست هم وایي چې سږ کال د یاد ولایت د غنمو حاصلات 14% زیات شوي چې دوی لامل بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو ویش له دوی نظارت او ښې مشورې ورکول بولي. په لوګر ولایت کې د تیرو کلو په پرتله باندې لله الحمد د غنمو حاصلات زیات شوي دي چې یوازینی ایالت یې زموږ د کرنې او مالدارۍ ریاست او همکار مسؤل لوري هغوی ته د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو د توزیع او همدارنګه ورسره په څنګ کې زموږ د ترویج امریت د تخنیکي او مسلکي ټیمونو لوري هغوی ته وخت په وخت لارښوونې او په کرکیله کې ورته مشورې سالم مشورې ورکول ښودل شوي او ورسره په څنګ کې زموږ د لوګر ولایت حاصلات د تیر کال په پرتله باندې 14% زیاتوالی پکې راغلی ده چې یوازینی ایالتونه هم دغه ښودل شوي دي. په لوګر کې د غنمو حاصلاتو د زیاتوالي سره سم د ولسوالیو بزګرانو ته مرستې هم ویشل شوي دي. یو شمیر بڼوالو ته کیمیاوي سرې او نور د بڼوالۍ وسایل او یو شمیر نورو ته بیا د کروندو ماشینونه چې غنم هم پرې ریبل کیږي ویشل شوي دي. مرسته موږ ته کچې راکړه، رای راکړله او سره یې راکړله، توره سره سپینه سره یې راکړله که نه. موږ ته ډېره همکاري وکړه په دې برخه کې که نه. موږ ته نیالونه راکړي وو، موږ سره ډېر کومک کړی وو. موږ غواړو چې نور هم آینده داسې کومک را سره وشي. مخته له موږ سره مرسته نه رسوي ځکه دا نه میاشتې چې وتې دا قیدای موډی کار چې کله شروع شوی دغه رایې بیا مخته له موږ سره نه رسوي. نوره غوښتنه دغه چې باید چې له موږ سره مرستې وشي. موږ خو ارمانده وطن ده چې ښه نشته تر اوسه مرستې نه پول شته کې، نه سړک شته کې، نه بل شی شته کې. لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. تیر کال د یاد ولایت ډیری بزګران د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي وو، خو سږ بیا د حاصلاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. عزت الله احمدزی، CMG لوګر.